بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بدی آیات کې هم زجر د منافقانو ته چې دوی با بے تحقیق اخبار او حالات د مؤمنانو مجاهدینو خورول. او په دې زمن کې الله آداب ذکر کړي چې دا آداب یاد ساتي چې اسی بے تحقیق خبره مخوروي چا خلک ورته پروپاګاندا وای. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په جهاد ته مجاهدین ولېګل سرایا بلاړې نو تبان داغینه به یوم خبر راغی چې یا مجاهدینو شکست خوړولې یا فتح وکړه ولا پورا تحقیق بناو شوه. نو کما موریو خبر براوره رسیدله چې مثلا مجاهدین شکست خورده شولو دو درې مرګري شهیدان شو نو مدینه منوره کې چې کوم منافقان وو نو د منافق سړي خمدا کاری چې ډنډوري خوري نو هغه به یو دم شروع وکړه یره به ټولې مړ کړو 200 مړ کړو به تحقیق به هغه خبره خورا کړه او ښکارا خبره ده چې کله د مسلمانانو د شکست خبره به تحقیق خوريږي ایمن نور مسلمانان خفقيږي لکه دا اوس وختو کې ټولي خبرونه به تحقیق دي ټول خبرونه به تحقیق خوريږي مسلمانان په دې باندې څومره خفش. ادب دا بیانې چې کله تاسو یو خبر راوړه سیدلو نو پکار د چاته سو خپل مشران علماء ته پیش کړي. عالم دین ته ویل که هغه وخت کې صحابه کرام اکابرینو د دین دا خبره پیغمبر علی السلام ته وړاندې کړي اکابرینو صحابه ته وړاندې کړي هغه په دې کې سوچو هی چې خورولو ور خبره ده او کنه ده او څومره په دې کې رښتیا او څومره پکې دا خبره دروغ ده. واذا جاءهم امر من الامن او کله بچراغلو دیتا امر یو کار من الامن د امن او الخوفیه د یری امن خبر براغله چې مجاهدینو وګټله فتحه یا بخوف راغې شکست شول کفار راغلل په ازاعو به دوی بخورول هغه امر ابي خورولو به تحقیقه ولو ردوه الى الرسول کچری دوی دا امر واپس کړي وي رسول الله سلام ته و الى اولي الامر منهم او خواندانو د پوهیته د دوینه هغه خلق چې پو خلق دی په دوی کې صحابه کرام پو خلق وو لعلمه نو پوه شوی به په دې امر باندې الذين هغه کسان یستنبطونه چې هغه استنباط دې امر کوي منهم د دوی نه مستنبطین خلق به پوه شوی چې آیا دا خبره د خورولو وړ ده کنه ده. نګوري دي چې لعلمه کې د هو ضمیر راځي د امر ته او دا الذين يستنبطونه دا موصول صله د فاعل د عالمه دي او منهم ضمیر راځي د اول الامر ته. نو اوله معنا د استنباط ته تحقیق معنا بداش کدی خلکو دا خبر واپس کړي پویو خلکو ته صحابه کرام تعالی علمه نو خامخا پوښوي به په دغه امر باندې هغه کسان یستنبطونه چې تحقیق د دې امر کوي منهم د دوی کوم چې په دې اول الامر کې تحقیق کوون کې مجتهدین دي صحابه کرامو کې مجتهدین نو هغه په دې باندې پوښوي چې دا خبر د خورولو ده کنه ده یا دوی معنا
لعلمه کی هو ضمیر راجی دی امر تا او الذین یستنبتونه دا بفاعل د عالم شي خو په دې صورت کې بد دینه منافقان خلق مراد شي او د استنبتون معنا به پختنه کون کی تپوس کون کی شي دی بدا معنا شي کدی خلقو واپس کړي وي دا امر رسول الله السلام ته او په یو خلقو ته چې صحابه دي لعلمه خامخا پوښوي بوې په دې امر باندې هغه منافقان استنبتونه چې هغه تپوسونه ته دي امر کوي منهم دی اول الامرنا تپوسونه خواندوی کول کنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا کچری نه فضل د الله پتا سو رحمت نه وي تاسو به تابعداري کړې وي د شیطان الا قليلا مگر لګو خلکو بنوي کړي په دې آیات کې جمله کې اشکال دی وای کدا الله فضل نه وي او د الله رحمت نه وي نو د الله فضل چی شی دی اسلام رحمت چی شی دی قرآن دا اللباب دمشقی په تفسیر لباب کې دا خبره کړي فضل اسلام رحمت قرآن معنا دا شو کچيري د الله پاک فضل نه وي چې اسلام دی او رحمت نه وي چې قرآن دی لتبعتم الشیطان خامخا تاسو به تابعداري کړي و د شیطان کدا اسلام او قرآن نه وي نو تاسو به چا تابع وي د شیطان الا قليلا مگر لک خلق نه نو په دې استثناء کې دا سوال دی چې د آیات خدا معنا راوته چې که تاسو د اسلام او قرآن نه وي تاسو به د شیطان تابع وي الا قليلا لک خلق به نه وي تابع یعنی که قرآن او اسلام نه وي نو لک خلق به د شیطان تابع نه وي نه دا به څوک چې د قرآن او اسلام نه وي او د شیطان تابع نه وي دا څه خلق به نه یو توجیه چې حدیث ذکر کړي قاری صاحب چې دا الا استثناء هغه پاس یې کوله ازعو منافقان چې دي ازعو خبره خوري امنو د خوف خبره چې راشي ازعو خوریا خو الا قليلا لک خلک نه خوري لک خلک هغه مخلص مسلمانان دي مخلص مسلمانان خاصه خوش خبرې نه خوري یا دا استثناء را علمه سره ولګوا پاغه امر باندې پویدل به مستنبتین محققین مجتهدین الا قليلا لک خلق به پینه پوید چې چا کې اجتهاد ماده نه وا خدا دوړه تفسیر لک بعد لري دریم دام دلن سره ولګوا لا تبعتم سره که اسلام او قران نه وي تاسو به د شیطان تابع وي که اسلام او قران نه وي تاسو به د شیطان تابع وي او مگر لک خلق که اسلام او قران نه وي نو لک خلق به د شیطان تابع نه و د دې مستاق به څوک مونږ بیانو نو مفسرین کرام ولیکلي دي چې د دې مستاق هغه خلق دي چې هغه ته الله پاک جاهلیت زمانه وخت کې ایمان نصیب کړو ښا فطری ایمانو جاهلیت په وخت کې هغه ته فطری ایمان نصیبو مثال پکې داده لکه عمرو ابن نوفل ورقه ابن نوفل عمرو ابن نوفل او ورقه ابن نوفل دا قرآن هم نو راغله اسلام هم نو راغله هغه د الله توحید منلو د فترت په زمانہ کې هغه شرک نو کړي ورقه ابن نوفل دی عمرو ابن نوفل دا هغه خلکو چې د فترت په زمانہ کې د قرآن او د اسلام نه مخکیم دوی الله یو منلو نو هغه الا قليلا مصداق د خلک دي کنه فقاتل فی سبیل الله ترغیب دے داوس جهاد تا او مخکې سره دارابته چې منافق سړی ګوره جهاد نه کوي خو مؤمن ته جهاد کوا منافق سړی خو پرې د پروپاګاندا خورولو ته فقاتل جنگ کوا پلار د الله تعالی کې نو دا خطاب چاته دی هر مخاطب مؤمن ته دی او یا رسول الله ته دی مطلب ته امت ته جنگ کوا پلار د الله تعالی کې لا تکلفو ذمہواری نشتا پتا باندې الا نفسک مگر د خپل ځان پر ځان ذمہواری
وحرد المؤمنین او تیز کا مومنان د پاره د جنگ او جهاد. عسى الله یقینا چې الله تعالی ان یکف باس الذین عسى الله په جانب د الله چې اثر شي یقیني معنی یا عسى دا مخاطبینو ترجی کا امید دے چې الله تعالی با بند کی جنگ د هغه کسانو چې کفر کړي. والله الله پاک اشد باسن سخت په اعتبار د جنگ او اشد تنکیلا او سخت په سزا ورکولو کې. الله په تنکیل سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. من یشفع شفاعة د دې مخکې سره دا رابط دی چې مخکې تحریض جهاد ته ذکر شو. اوس کله کله دی جهاد کې د سفارش مسله راشي. مثلا کله کله به سړی غریب وو فقیر وو او د جهاد سره به مینه وه نو ځینې خلک به راغله رسول الله مبارک ته به سفارش وکړي چې دا سړی فقیر دی جهاد ته ځي اسلحه نه لري سورلی نه لري نو تاسو څه امداد یې وکړئ به جهاد ته به لاړ شي. نو شفاعت شو که نه شو؟ دا شفاعت حسنه دی. کله کله به داسې وشو چې سړی به راغی روغ رمټ به تر و تازه به دروغ چې نبی علیه السلام ته دا جی بس معذور دی دا لږ معاف کړي جهاد ته نشي تللی نو دا شفاعت سیئه شو. نو دلته مخکې د جهاد مسله وه او د جهاد کې کله کله ځینې خلک شفاعتونه حسنه کوي ځینې سیئه کوي. دا مسله ځکه ذکر کوي. من یشفع شفاعة حسنة چا چې سفارش وکړي سفارش ښایسته د خیر خوی یکن له وي به د دې سړي د پاره د شفیع د پاره نصیب برخه د ثواب منها من اجلیه کا یعنی منها من لاجلها د وجه د حسنه شفاعت خ شفاعت د وجه نه تا ته حصہ ثواب رسی. من یشفع شفاعة سیئة او چا چې سفارش وکړي سفارش ناکارا بدخوی یکن له وی با دې سړي د پاره کفلن پیټه د ګناه منها د وجه د دې بد سفارش نه. وکان الله دې الله تعالی په هر شی باندې مقیتا طاقت والا قادر. مفسرین کرام دلته د شفاعت حسنه مصداقونه ډیر خودلی. شفاعت حسنه څه شی دی؟ وی شفاعت حسنه یو دا دی چې ایمان راوړ او جنگ کوه کافرانو سره. دویم د جهاد د مجاهد اعداد د آلات د مجاهد کوا د مجاهد اکمال کوا دا شفاعت حسنه. یا دعوت چلوه جهاد ته دا شفاعت حسنه. یا دعوت چلوه توحید او سنت ته دا شفاعت حسنه. یا بل مسلمان ته دعاګانې غواړه دام شفاعت حسنه. یا الله د مجاهدین اللهم انصر المجاهدین دام شفاعت حسنه. او یا دفع د ضرر او جلب د منفعت کوا دام شفاعت حسنه. او شفاعت سیئه څه ته وایي؟ شفاعت سیئه دا دی کفر کول کافرانو سره محبت کول دا شفاعت سیئه ده. د انفاق فی الجهاد نه خلق منع کول دا شفاعت سیئه ده. د جهاد بدی بیانول د خلکو نفرت پیدا کول دا جهاد شفاعت سیئه ده. دعوت چلول شرک و بدعات و خرافات و طرف ته دا شفاعت سیئه ده. غیبت چغلخوری و بهتانو نه تړل په خلکو باندې دا شفاعت سیئه ده. سپارش کول خو غیر شرعي په حدودو کې تله تله د شاه سفارش کې دا شفاعت سیئه ده. او یا چاته بدوایی کې خیری دي شروع کړي دا شفاعت سیئه ده. نو دا ټول مستاقات دي. و اذا حییتم بتحیتنا کله چې سلام وکړي شي تاسو ته سلام فحیو نو جواب ورکړي تاسو به احسن منها پر خسته د هغینا او ردوها او یای واپس کې نفس جواب. یقینا چې الله تعالی په هر شی باندې حسیب حساب کوونکی دی. انا بدا دی چې ګوره کله کله سړی جهاد ته لاړ شي نو په جهاد کې د دشمن د طرف نه ورته سلام وشي لکه تسلیم. مجاهدینو ته کله کله دشمن لاس کې راګیر شي تسلیم شي کنه سلام ورته کوي. د دې وجه نه مسله د سلام راغله. و اذا حییتم کله چې تاسو ته سلام وکړي شي به تحیتن په سلام سره فحیون تاسو جواب ورکوي به احسن منها په خیسته سره د پډیر خیسته سره د هاغینا. سره ته السلام علیکم تو ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او ردوها یای نفس جواب ورکوي. نفس واپس کول د جواب دا او السلام علیکم تو وعلیکم.
او یا تورت هغه درته السلام علیکم تم ورته السلام علیکم، بیا په دې سره هم ستاسو د سلام جواب وشو. باقی سلام او د سلام تفصیلات دا د احادیثو په کتابونو کې ان شاء الله تاسو ته براش. څوک به سلام اچي، په چا باندې به اچي، او سلام اچول سنت اخستل واجب دي. دا خپل مباحث دي حدیثو کې ان شاء الله شته. الله لا اله الا هو. د دې مخکې سره دا رابط چې د جهاد مسله تیره شوه، نو چا به ویل چې د جهاد مقصد څه دی؟ وایي د جهاد مقصد خو د الله توحید او اعلی کلمت الله ده، نو ځکه ورپسې توحید مسله ذکر کوي. الله چې دی لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ مگر هغه دی. لا یجمعنکم خامخا تاسو راجمع کوي ورځ قیامت ته، هیڅ شک په هغې کې نشته دی. ومن اصدقو څوک د ډېر رښتونی د الله پاک نه حدیثه په اعتبار د خبرې سره څوک هم نشته دی. فما لکم فی المنافقین فئتین. دا څلورم حکم دی د منافقانو سره. د دې آیات په تفسیر کې دوه قول دي چې تاسو ته متوجه اوسئ، لږ اشکال هم کې شته. یو قول مفسرونو دا ذکر کړی دی چې کله صحابه کرام جهاد ته تلو په مدینه منوره کې منافقان خو پاتې شو، عبد الله ابن ابي ابن سلول سره منافقان. نو د مجاهدینو په خپل منځ کې دوه ډلې شوې. بعضې مجاهدینو ویلي چې یاره دا خلک مؤمنان دي، انسلال ته مدینه کې منځونه کوي. ځینو خلکو ویلي چې نه کافر دي، موږ سره ولې جهاد ته رانغله. دا یو شان نزول علما لیکي. دویم د صحابه کرامو د هغه مکه مکرمه کې چې کوم ضعیفه مسلمانان پاتې شوي وو، د هغوی په باره کې د صحابه دوه ډلې شوې. بعضې صحابه ویلي چې یاره دغه خلک مسلمانان دي، کمزوري دي، جهاد دغه هجرت وس نه لري، لاره ورته نه ده معلوم. ځینو ویلي چې نه، نو د کافرانو سره چې په کفر کې اوسېږي خو کافر دي که نه. نو د دغه خلکو په باره کې چې یا په مدینه کې منافقان دي او یا هغه د مکې غیر مهاجر مسلمانان دي، دا دواړه واقعي علماء لیکلي مفسرینو. دې باره کې د صحابو دوه ډلې شوې. الله پاک په دې خبره رد کوي چې ای صحابو مسلمانانو تاسو دوه ډلې مه جوړېږئ، دوه ډلې مه جوړېږئ. باقي ځکه دوه ډلې مه جوړېږئ چې دا اوله کیسې سره ولګوه. کم خلک چې په مکه مکرمه کې پاتې شوي د هجرت نه دی کړی، چې تر څو هجرت ونه کړي، چې تر څو پورې هجرت ونه کړي، نو تاسو سره دوستی مساتئ، بس تاسو سره بایقاټ وکئ. دویمې واقع سره ولګوه. مهاجرین چې په مدینه کې چې منافقان دي، تر څو چې د رسول الله سره جهاد ته راونه وځي، تاسو سره تعلق مساتئ، دوی سره دوستانه ونه کوئ، بایقاټ ورسره وکئ. په حاصل پوه نه شوئ. فما لکم چې دي تاسو لرئ مسلمانانو فی المنافقین چې په باره د منافقانو فئتین دوه ډلې شولئ. فئتین څوک دوه ډلې شو؟ مسلمانان دوه ډلې شو. والله ارکسهم، الله پاک چې دی هغه نسکورون کې دی کافرانو لره دی، یعنی هلاکون کې دی. قطاده معنا کوي اهلکهم. امام بخاری کتاب تفسیر کې وی چې فرقهم، او پښتو کې معنا نسکورون کې دی. الله به دوی هلاکی نسکور به کی بما کسبو، په سبب دا اسره چې دوی کم کار کړی دی. روح المانی معنا لیکلي درادهم. اتریدون، آیا تاسو غواړئ ان تهدو چې هدایت والا وګړئ تاسو؟ یعنی ان تهدو به څه معنا کوي طالبه؟ ان تهدو څه معنا؟ چې هدایت والا وګړئ. یعنی دا معنا ده چې تسمونو هم مهتدین مسلمین، چې تاسو هدایت والا وګړئ. معنا هغه څوک اضل الله چې ګمراه کړي الله پاک منافقین، الله ګمراه کړي دي، او ته اوس غواړې چې ته هدایت والا وګړئ. ومن يضلل الله، څوک چې الله بلارې کړي، فلم تجد له، وبنه امید ده پارا سبیلا نیغلار. ودو او غواړي دوسته غړي دا منافقان، لو تکفرون چې تاسو کافران شئ، کما کفرو څنګه دوی کفر کړي، فتكونون سوا، تاسو به برابر شئ، ټول به سره تنظیم کې داخله. فلا تتخذوا من دوني، فلا تتخذوهم، فلا تتخذوا منهم اولیاء، تاسو منی سي د دوی نه دوستان. دی منافقانو سره دوستی ونه کوي. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تر څو چې هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې.
دی آیات ته بل سوچ کوي طالبہ. ګوره ما د دې آیات په باره کې 2 شان نزول تاسو ته ذکر کړو. یو شان نزول د هغه مکې د خلکو کمزوري خلک مکه کې سارو، نو بیا خدای ته سره ولګیدو چې تاسو دا خلک چې په مکه کې دي دوستی و سره مکه وي حتی یو هاجرو چې شو کی نه کوم ځای هجرت کې مکه نه. خدا آیات خو موږ د مدینه منوره د منافقانو سره ولګاو. نو بیا دلته څنګه لګی چې تاسو د منافقان د مدینه دوستان منی سي حتی یو هاجرو چې هجرت وکي نه کوي هجرت کړو مدینه کې وکنه. نو اوس په دلته تاسو داسې وکئ چې د امام رازی په کبیر کې روح المانی او قرطبی یو تقسیم کړی دی. هغه ځکه به په ترجمه پوهیږي. روح المانی، قرطبی او امام رازی کبیر کې هغه وی هجرت د 3 قسمه ده. اول هجرت ته دار کفر نه دار اسلام ته. اول هجرت دار کفر نه کوم ده. دویمه اغا هجرت ده معنا ده خروج ده د معاصی و طاعت ده، دام هجرت ده. المهاجر من هاجر الخطايا، مهاجر هغه څوک دی په حقیقت کې چې د ګناهونو نه ځان پرهیز کی. نو دا دیم لمبر مهاجر هغه څوک دی چې هغه خروج د معاصیو نه کوي، طاعت ته. دریم الخروج عن الاهل والعيال للقتال في سبيل الله. دریم معنا د مهاجر دا چې کور بچی پریګدي جهاد ته وځي. کور بچی پریګدي چې ته ځي جهاد ته. بس 3 قسمه هجرت شروع. اوس تراشه لګيږي کدا آیات منګه د مکی خلکو سره لګو. نو د مکی خلکو سره تاسو دوستی مکوئ چې ترڅو هجرتونه کې مدینه ته. اوله معنا د هجرت شو مدینه ولا سره لګوا. د مدینه منافقانو سره دوستی ونه کوي ترڅو چې هجرت کې پلار د الله کې اخیری معنا ده. معنا چې بچکور او بچی پری دی او جهاد ته نه راوتله دوستی وسره ونه کوي. ولګي دا وسره کنه. دریم قسم معنا د هجرت سره وسولګي ده. فاین تولوا کدی مخواړولو فخذوهم منسی وقتلوهم وجنی حيث وجدتمون چې تاسو مندل ولا تتخذوا منهم ولیا منسی تاسو د دینه دوستان ولا نصير او مددگار امدادی الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. البته د استثناء شو په دې جمله کې الله پاک د یو قسم منافق حکم ذکر کوي. هغه داسې منافق ته طالبہ مسلمانانو د یو چا سره معاهده کړي. په پښتو کې چې ورته خلک دزبندي وي. د یو ملک سره د مسلمانانو د یو ملک سره معاهده ده. نو ته چې چا سره معاهده وکي نو قانون دا ده چې ستا د معاهد وجل ستا دپاره اوس جایز نه دي. د معاهد سړي وینه ستا وینه او دغه مال ستا د مال غوندې شو. او یو بل سړی دی چې هغه تا چا سره معاهده کړې ده، یو بل سړی د هغه سره ځان پیوسته کې. نو اوس دا کوم سړی چې ستا د معاهد سره ځان پیوسته کې دا دویم سړی د دنوم دی معاهد المعاهد. نو دا هم ته وسه نشي قتلولی. یو مثال باسي بارو ملکونو کې ورکم چې پی پوښي. مثلا پاکستان معاهده وکړه د انډیا سره. یمنګ تاسو منځ کې معاهده ده بس دښمنی ختمه. نه ایران سره نسی بل مثال ورکو چې دښمنی آسان شي. د ایران سره معاهده وکړه چې موږ تاسو منځ کې معاهده ده بس بنئ. نو د پاکستانی مسلمان د پر اوست ایرانی سړی وجل جایز نه دی. معاهده وشوه. اوس د انډیا یو سکند دوم راغی د ایرانیانو سره ځان پناه واخسته او التزام سره ټچ کې پیوسته کې. نو اوس د ایرانی سره خو ستاسو معاهده ده خو چې انډیا والا سره ځان پیوسته کې نو هغه انډیا والا اندوس معاهد المعاهد شو. اموس نشي قتلولی. او دریم قسم داسې یو سړی دی چې هغه منافق دی خو سړی داسې تنګ شوی د جنګونو نه داسې موړ دی چې نه تا سره جنګ کوي نه خپل قوم سره جنګ کوي. نو دا هم موشنه. نو ځکه فرمایي الا الذین مگر هغه منافقان ممړه کوي یسلون
چې یو ځای کېږي الی قوم د یو قوم سره بینکم چې ستاسو منځ کې او د هغوی په منځ کې میثاقون څه میثاق او څه لوز وي چې معاهدی نو د دې منافق نوم به څه شي به معاهد المعاهد او جاءوکما بل صورت یا راشي تاسو ته دا منافقان په داسې حال کې چې حسرت صدورهم قد حسرت صدورهم ما دې چې حال واقع شي په کې قد لابودي د قد څخه مقدرتن لفظا مقدرتن چې تنگ شوي وي سینې د دوی ان یقاتلوکم چې تاسو سره جنګ وکړي او یقاتلو قومهم یا جنګ وکړي خپل قوم سره بدې خلکو سره بیکار مه لرئ ولو شاء الله لسلطهم علیکم کله غوښتی وي مسلط کړی به کافران منافقان په تاسو باندې فلقاتلوکم تاسو به قتل کړي وجنې وي فان اعتزلوکم کچيري دا منافقان ستاسو نه جدا کیږي په ډډه کیږي فلم یقاتلوکم او جنگ نه کوي تاسو سره والقوا الیکم السلام او اچي تاسو تاروغه او جوړه دا السلام معنا د تابعداري یا روغه تاسو سره روغه کوي فما جعل الله لكم ندې ګرځولې الله تعالی تاسو ته عليهم په دې باندې سبيلا لارا یعنی سبيلا على اخذهم وقتلهم نو بیا خو ستا په لار نشته د چې تی وژنې اخو د سره روغه کړي ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوا ویأمنوا قومهما دا څلورم قسم یو فریق د منافقانو دا یو دوه ډلې مولوي صاحب چې هغې بنو اسد و غطفان نومو دا ډېر فریبناک مکار خلک و دوی په اول کې مسلمانانو نه ځان په امن کړی و او خلکو نه هم ځان په امن کړی و خو شرک سره مینه وه د کفر سره مینه وه که د کفر د ورتلو به لږ لار ورته چانس برابر شو بیا به کفر ته وردنګله نو د دې خلکو باره کې رب العالمین حکم فرمایلی چې که په ډډه نه شي روغه نه کوي بس وی وها قتل کوي ستجدون آخرین تبو عمومي سنور منافقان یریدون غواړي ایامنوکم چې په امن شي ستاسو نه ویامنو قومهم او په امن شي د خپل قوم نه لکه تا ته بوی د تا سره جنګ کوم ناغه سره نه تا سره درېږم ناغه سره کلما ردو الی الفتنه هر کله چې وګرځولی شي فتنې ته فتنې نه مطلب شرک دی ارکسو فیها ورداخلیږي په دې فتنه د شرک ارکسو فیها نسکور پکې به پریوزي په دې فتنه کې فإن لم يعتزلوکم داسې منافقان که تاسو نه په ډډه نه شول ویلقوا الیکم السلام د یلقو د یعتزلو لاندې دی ښه نو دې کې هم لم پټ دی او ولم یلقو او وی نه چوله تاسو ته روغه او تابعداري ویکفو دې کې هم لم پټ دی او بند یې نه کړل لاسونه ستاسو نه تاسو تکلیف هم درکو نو فخذوهم یونیسئ وی وژنئ چیرې مو چې وموندل اولئک دا کسان چې دي جعلنا لکم الله یې موږ ګرځولې تاسو ته په دې باندې علیهم منا علی قتلهم سلطانا مبینا دلیل ښکارا دلیل سره موجود دی سره جهاد شروع کړي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ اوس دی آیت کریمه کې رب ادا دی چې جهاد کوا منافقانو کافرانو وها او اسنا چې ډېر ګرم راشي او مسلمان هم قتل کی مسلمان قتل نه کی پام کوا کنه مسلمان قتل کې ګورلو جرم کې براشي احتیاط کوا احتیاط باقی دا ده چې قتل د مسلمان نو تاسو په فقه کتابونو کې هدايه کې مېلي کنه قتل 5 قسمه ده عمد دی شبه عمد دی او خطا فی الفعل او خطا فی الاراده ده جاری مجرای عمد جاری مجرای قتل نو په قتل کې او په عمد کې قصاص دی په خطا په شبه عمد کې او په خطا کې په دې دواړو کې چې دی دیت دی شبه عمد او په خطا دواړو کې څه دی دیت دی خو دومره فرق دی چې په شبه عمد کې دیت مغلظه دی او په خطا کې دیت مخففه دی هغه په شبه عمد کې دیت مغلظه دا دی چې څوک مسلمان په شبه عمد سره قتل کی نو 25 پکې یو کلن خان 25 پکې 2 کلن 25 3 کلن 25 4 کلن نو تقسیم رباعی دی تقسیم رباعی دی او که څوک په خطا سره مسلمان قتل کی نو دیت مخففه دی
هغه دا ده چې دلته به تقسیم رباعي نه دی، اربعن نه دی، اخماسن دی. اخماسن څنګه؟ شل پکې یو کلنو خان، شل پکې یعنی شل پکې خزي یو کلنې جونګي، او شل پکې نران یو کلن جونګي، شل پکې 2 کلن، شل پکې 3 کلن، شل پکې 4 کلن. د اوخانو حساب دی. او که څوک پیسې او قیمت ورکوي نو بیا یې 1000 دیناره او یا 10,000 درهم دي. باقی د دې جاری مجرای خطا مثال، د جاری مجرای چې کوم جاری مجرا د خطا دی هغه مثال دا دی لکه یو سړی په بل سړی راواوړي، لکه یو زنانه د خپل بچی راوخته او بچی ځان لاندې مړ کې، نو دې ته جاری مجرای قتل وای. او په دې کې بیا دیت خو اوس وختو کې نه خو پکې 2 میاشتې پر لا پسې روږي. نو دا 5 قسمونه د قتل دي. او د مسلمان قتلول یا د هغه وجل په دې باندې احادیثو کې ډېر زیات وعیدات دي پناه حق چې څوک مسلمان قتلوي. د دې وجه نه به ان شاء الله زه چند احادیث درته پیش کوم، ترجمه ګوره. وما كان لمؤمن، او نه دا جایزه یو مؤمن د پاره ان یقتل چې قتل کی مؤمنان بل مؤمن لره الا خطأ، مگر خطای. نو خطا به خو بیل کار دی، او خطا به تاسو کتابونو کې وای کنه، یو خطا فی الفعل ده، لکه سړی ښکار باندې ډس کی سړی وولي، بل خطا فی ځوان ده، لکه دې ګمان کوي چې دا خو کافر دی چې وی ولي او خو مسلمان ما ویشتو، ته خلاف خطا فی اراده مو وي. ومن قتل مؤمنا خطأ، چا چې مړ کې وی وجلو مسلمان په خطا سره، دیت دا د طالبہ فتحریر رقبه مؤمنه، آزادول د یو څټي مؤمن، یو مسلمان مړی به سلیخه، او دا یو امر تعبدي دی چې ولې مسلمان، او په دې کې لکه شدت هم دی، هم مړی نه مؤمن وي، کار دی خراب کار دی کړی دی، قتل د مسلمان دی کړی دی، لوی جرم دی. ودیه مسلمه، او دیت به سپارل شوی الی اهله، هغه اهل د مړي ته چې وارثان دي، اما دیت بیان کې الا ان يصدقوا، مگر که صدقه کوي دا وارثان په معاف کولو د دیت سره. کې دې شغه خلک ته وي چې موږ ورور دی وجلې په خطا باندې ورور بس معافي، ټیک شو به. فان كان من قوم عدو لكم، دویم سورته ده. او کچيري وی دا مقتول من قوم، دا قوم څخه عدو لكم چې ستاسو دشمن دی، او هو مؤمن، خدا مقتول پکې مؤمن دی. الکه د کافرانو کلی کې د ډزو کې الته پکې یو مسلمان موسیدو، مسلمان ولګیدو مر شو، وس په صورتي وای فتحریر رقبه مؤمنه، آزاد ول دی یو څټ چې مؤمنه، دې کې به دیت نشته دی، ځکه چې د کافرو په کلی کې وارث کافر دی او کافر میراث نشي وړي، نو دیت نشي وړي. و ان کان کچری دا مقتول من قوم، دا هغه قوم څخه وبینکم وبینهم میثاق، چې تاسو دا غوی په من کې چواده وا، الکه معاهد دی قتل کې، الته د وسره معاهده کړی دا، الته د وسره لوس کړی دی، اوس دی ویشته. فدیتن، نو به دیت مسلمتن سپارل شوی الی اهله، هغه اهل وارثانو د دې میت او د دې مقتول ته. وتحریر رقبه مؤمنه، او زادول دی عمرې دی چې هغه مؤمنی. فمن لم یجد، اوس کوم ریان نشتا، وی که چاونه مندل فصیامو شهرین متتابعین، نو فعلیه ود باندې به روزي 2 میاشتې دی پر لپسې. توبه من الله، دا اسانتیا ده د الله د طرفنا، مفعول مطلق د فعل مقدره ده. وکان الله، او دی الله تعالی علیم حکیم، علم و حکمت والا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، چاچ او وجلو یو مسلمان متعمدا فقط سره، فجزاؤه، نو د جزا چې د جهنم دی، بدله خالدن فیها، همیشه به په دې جهنم اور کې، او غضب د الله به په د باندې، لعنت به ور باندې تیار کړی الله د پر عذاب لوی. دا آیت کریمه کې الله سبحانه و تعالی فرمایي، وای څوک چې مسلمان په قتل سره قصدن قتل کی، په جهنم کې به همیشه یو، په د غضب یو، په د لعنت یو، لوی عذاب دی. نو اوله خبره خدا ده چې د مسلمان قتلول په
بغیر د موجب شرعي نه. موجب شرعي د مسلمان د قتلولو د پر درې خبرې دي. یو خبره دا چې الیاذ بالله مسلمان مرتد شي، دویمه دا چې مسلمان بل مسلمان قصدن قتل کې قصاص دی، او دریم دا چې واده والا سړی زنا وکي. د دې درې صورتونو نه سوا د مسلمان د قتلولو اجازت شریعت کې نشته. او که مسلمان څوک قتل کی، حدیث پاک یو حدیث کې راغلی دی، رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمننا، که د اسمانو د ځمکې دا ټول خلق را جمع شي او شریک شي د مسلمان په وینه کې چې توی کی، لاکبهم الله فی النار، د اسمانو د ځمکې دا ټول خلق به الله پاک جهنم اور ته سرنګون خطا کی. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د بیت الله شریف نه چاپیره طوافونه کول، او دال پازي او ویلی بیت الله کوټی ته وی ما اطیبا ریحک وما اعظمکی، ما اطیب ریحکی وما اعظمکی، و بیت الله سمره خوشبوئی سمره لوی عظمت دی، و اعظم حرمتکی، او بیت الله سمره د حرمت کوټای. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده، زما دی پالا قسمی لحرمت المؤمن اعظم من حرمتکی، دا مسلمان عزت دا ستانه ډیر اوچت دی، ستا د حرمت نه د مسلمان، ستا د عزت نه د مسلمان عزت ډیر اوچت دی. ماله و دمه، د مسلمان وینه یادوم او د مسلمان مال یادوما. نو الله پاک ته د بیت الله د کوټې نم د مسلمان عزت ډیر زیات دی. او په حدیث پاک کې راځي، ابو داود شریف کې دا حدیث دی چې رسول الله سلام فرمایلی لا یزال المؤمن معتقا، دا مسلمان سړی چې آزاد ګرځي ښا مال مصیب د من حرامه، چې تر څو حرام وینه توي کړی نه، او کله چې حرام وینه توي کړه بل لجا بس اوس بنش، بس بیا به وتل نه شي کور کې به بندیوان خپل کور ورته جیل شي. او حدیث کې بل حدیث کې راغلی دی، رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی وی من اعان علی قتل مسلمین، وی که څوک د مسلمان په قتلولو کې چا سره کومک وکي ولو بشطر کلمتين، اگر کني مکلمای لکه په عربی کې چې د قتل د پر استعماليږي او قتل څلور حرف دي، ته صرف دومره وسړی ته وی چې اوق وجنه لقي الله ومكتوب بين عينيه آیس من رحمت الله، دا سړی چې الله سره مخ کیږي دا چا چې د قتل امر کړي نو د سترګو منس کې په دی اوچلی بلی کل شوی آیس من رحمت الله، دا هغه نه امید دی د الله د رحمت نه، د الله د رحمت دته امید نشتا. او په دې آیات کریمه کې یو سوال دی، سوال دا دی چې دې آیات کې مطلب د خوارجو ثابتېږي. خوارجو دا عقیده ده چې مرتکب د ګناه کبیره هغه مخلد فی النار دی، او دلته الله فرمایل چې چا مسلمان قتل کې نو دا به همیشه په اور کې. نو خو ټیک شو قتل د مسلمان خو ګناه ده، نو په دې سره همیشه په اور کې پات کېدل د خوارجو مسلک دی. دې لپاره تاسو یو جواب دسی وکئ چې د بخاری شارح دی کرمانی هغه وایي چې دا خالدان معنا مکسی طویل دی. خالدان معنا په دې کې څه دی؟ مکسی طویل، معنا د ډیره زمانہ به پکې پروتي، دا د بخاری شارح دی. دیمه معنا اکرامه کړی دا، اکرامه وایي چې دا مطلب دی چې مستحلا لقتله، دا آیات حمل دی چې څوک د مسلمان قتلول څنګه غړي حلال، ځکه چې د مسلمان قتلول خو حرام دي، او حرام ته چې څوک حلال وي نو کافر دی. او تاسو په دې نحوه کې یو قانون دی، وی کله چې حکم وشي په مشتقی باندې نو مبدا د مشتقی با علت ته حکمي، نو دلته ګویا کې دا معنا شو من قتل مؤمنا لإيمانه، من قتل مؤمنا لإيمانه، څوک چې مسلمان قتل کی خود دی وجنه چې د مؤمن ولید او په قصد نو جهنم زید او همیشه به پکې، ځکه دا خو ستاسو ایمان سره دښمنی شو. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، دا شپږم حکم دی او په دې کې یو بل مسله ده. احادیثو کې راغلي دي اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه یو ځل مجاهدین جهاد تلار دي امر سره، نو الته یو کسو چې دوی سره مخ شو سلام وکي،
دا سړی نوم مرداس ابن نهیک چې سلام یې وکړي نو اسامه رضی الله تعالی عنہ ورغه و سړی نه سر والو مطلب مړی کې واپس کله جهاد راغلو دوی سلام ته شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خپل قصه وکړه چې دا سړی راغی او سلام علیه چې ویلی بس منګه وښولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې سلام وکړو نو ولید قتل اولو هغه ورته یا رسول الله سلام خو یې اسید یری نه وکړي توری نه وډار شو علیه السلام ورته فرمای هلا شققت قلبه ته ولې زړه نه چیرولو دا زړه به دې چیرې کړي وای کنه چې تا قتل وای چې دا زړه نه ویلې دا کده د خلی نه ویلې دا دام تهدیدی الفاظ دي او په یو بل روایت کې راغلي دی نبی رسول الله ورته فرمایل چې اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله آیت اوجل پس دینه چې لا اله الا کلمه ویله او په بل روایت کې راغلي دی چې نبی رسول الله ورته دا ویلي کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه اسامه ته به څه وکي په هغه ورځ باندې قیامت کې چې دا سړی د لا اله الا کلمې سره راشي ته به څه چل کې اسامه رضی الله عنه وی وې زه دومره نبی رسول الله تهدید کړم چې ما ځان سره ویل چې کش کې تر اوسه مې اسلام نه وراوړې دین وروسته مې راوړې ځکه ان الاسلام يهدي ما كان قبله دا مسله هم پکې ختمه شوې و نو مجاهدینو ته ډیر زیات احتیاط پکار دی دا وسن وختو کې زمونږ د مسلمانانو منځ کې همداسې به مباوینی روان دي چې باس په 15 منټو کې کافر کو به قتل کو یمنګ دوه مسلې دي موږ دوه خطرې دي موږ مفتیان هم یو قاتلان هم یو بس چې څنګه اول کافر کو نو به قتل کو و دا کافر دی خو ولی کافر دی ول خو کافر کفر خو ثابت کا کنه نه بس دا کافر دی بس دوی قتل کو نهایت دا د ظلم فیصله دي مثلا زمنګ د مسلمانانو عجیبه جامعې دي دا ډاکټر صاحب دی کافر بس مړی کوي د انجینر صاحب دی کافر دا مړی کوي بدب و به تحقیق خو مړی مکه وکنه ته خود د کفر ثابت کو به قتل کا دا د یو سکول معلم دی او کافر قتل کا نو کفر خو ثابت کا کنه وکړت نو موږ دوه جرمه کو په یو ګناه کې یو دا چې بی مباقا قاضیانو مفتیانیو بی دلیل او بی تحقیق قاضیان مفتیانیو او دویم قاتلان خو دا ثقتونه شریعت کې نشته دي یعنی یو قتل ته پوس بدر نه کیږي الله پاک ته د مسلمان خو ډیر وینا ډیر عزت ته نو فلهذا هغه کس صحابو ته سلام ویلې خو سوال دا دی چې سلام باندې خو څوک نه مسلمان کیږي نو یا دا معنا ده چې په هغه وخت کې سلام دا شعار الاسلام وو په هغه وخت کې سلام کول چا وته السلام علیکم دا شو او یا د سلام نه مطلب کلمه د اسلام ده کلمه د سلامتیا مراد ده کلمه د اسلام د سلامتیا لا اله الا الله ده نو د دې وجنه چې کوم انسان کلمه وای او کافری نو به احتیاط کوه اوس مسلمان دی تیار زور مسلمان دی خو زړه کلمه والا دی کنه دا خو چې تازه کلمه والای د زړی کلمه والا دی او تاسو مفتی شوی ورته په سر دی ورته تورې خو کافری په زوري کافر کې چی کې ډیر احتیاط کوي ډیر احتیاط کوي و سړی وینه دي توي کړله نو ټول جهادونه به داسې خاوري خزان شي ته به قیامت کې څوک صحابي ته نبی اسلام وی کنه ته به قیامت کې څوک شي لا اله الا کلمه راوړي نو ډیر زیات احتیاط پکار دی نهایت زیات احتیاط پکار دی چې اسنه ټول خوارې دی ابو سره له شي نو بنا بر هر تقدیر دا مسله کړي احتیاط کول پکاري یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم کله چې تاسو سفر کوئ د پاره د جهاد فی سبیل الله په لار د الله کې فتبینوا تحقیق کوئ تفتیش کوئ ولا تقولوا تاسموا لمن القى الیکم السلام چې واچي تاسو ته سره سلام نو د سلام هغه دوه متم مواقستو چې سلام شعار د اسلامو یا سلام نه کلمه د سلامتی مراد ده توحید کلمه لا اله لست مؤمنا دا هغه د لا تقول مقوله ده تو ورته مو چې لست مؤمنا ته مؤمن نه داسې مفتی خو ځان نه جوړوي چې اوس مسلمان ته مسلمان نه تبتغون عرض الحیاة الدنیا تاسو طلبوي سامان د ژوند دنیوي خو دې څو روپو د پاره مړ کې کنه یو سامان وو سره تور وو سره نيزه وو سره ډال وو سره پیسې وو سره بیک وو سره فعند الله مغانم كثيره نو د الله پاک سره غنیمتونه زیات دي الله نه غواړي الله بدر کی كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم دغسی تاسو صحابم دغسی وی مخکی د دینه الله احسانو کې پتا سو باندې نو تحقیق کوي دې څه معنا کذالک کنتم دې یو معنا ده طالبہ
چې کذالک کنتم من قبلو، تاسو خو مخکې د اسلام نام دغسې بې تحقیقه قتلونه کولو، نو اوس خو د اسلام راوړی دی، خو فتبین اوس خو تحقیق کوه که نه. یا لکه د اسلام نه مخکې د بې تحقیقه مړي کول، نو اوس خو د اسلام راوړی دی، فتبین اوس تحقیق کوه. یو معنا. دویمه معنا کذالک کنتم من قبلو، دغسې تاسو وایي مخکې تا چې اسلام نه و راوړی، نو ته تاره هم خلکو صرف د خولي اسلام قبول کړی دی، ته یې نه یې وژلی، نو ته ولې د بل مسلمان د خولي اسلام نه قبلې او وژنې؟ ان الله کان بما تعملون خبیرا، یقینا الله پاک تاسو امرونه باندې خبردار دی. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. دې کې یو سوال دفع کوي، چا به ویلي چې یاره جهاد ته نه ځم، ولې نه ځي؟ هسې نه منه بې مبا مړی وشي. وایي نه جهاد کوه، کینه ما، خو تحقیق کوه، جهاد ما تحقیق کوه. داسې نه چې ته و د دې غمه چې مړی رانه ونه شي نه جهاد پرېږدې. جهاد خو فریضه ده، جهاد څنګه پرېږدې؟ البته جهاد ما تحقیق کوه، بې ځایه مړي مه کوه، تحقیق کوه، جهاد کوه. ولې؟ ځکه چې څوک د جهاد ناست دی او څوک جهاد کوي، د دې خلکو درجه نه ده برابره. ته راشه وګوره چې کوم خلک د الله پناه جهاد کوي او یې له درجې دي، څوک چې جهاد نه کوي له درجې نشته دی. ټیک ده، مؤمن به یې، مسلمان به یې، خو درجې نشته. لا یستوی القاعدون، ندی برابر ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو، خو غیر اولی ضرر، سوا د عذر والاونه. غیر اولی ضرر څه معنا؟ سوا د عذر والاونه. یو خو عذر والا سړی ناست دی چې شل دی، ړوند دی، ګوډ دی، مریض دی، هغه مه حساب، هغه غریب خو هسې چا خبره په جهاد پې نشته دی. لیس علی الماء حرج، لیس علی الحرج حرج. په ګوډیانو په ړاندو په دوی باندې خو جهاد نه وي، نو چې جهاد پې نه وي نو هغه باندې مطلب دی چې حرج هم نشته دی، په هغه باندې جهاد فریضه هم نشته دی. هغه سړی په دې ناستو کې هم د مجاهد ثواب ګټي چې نیت د جهادي. ندی برابر کسان چې ناست دي ما سوا د عذر والاونه والمجاهدین، ناس خلق ندی برابر او والمجاهدون، هغه کسان چې جهادونه کوي په لار د الله کې په مالونو په نفسونو سره. څنګه ندی برابر طالبه؟ فضل الله المجاهدین، غرواله ورکړی الله مجاهدینو ته چې جهاد کوي په مالونو نفسونو سره، علی القاعدین په ناستو باندې درجه، یوه درجه اجر دی. قاری دلته څه وایي چې 2 درجې اجر دی، یوه ورپسې ګوره څه وایي. وکل وعد الله الحسنى، او د هر یو سره وعده کړي الله ښایسته. که دا ناس مجاهد دی او که دا روان نه، که دا ناس مسلمان دی او که دا روان جهاد ته دی، دا ټولو سره الله ښایسته وعده کړي د جنت. ولې مسلمانان ټول جنت ته ځي. وفضل الله المجاهدین، غرواله ورکړي الله مجاهدینو ته علی القاعدین په ناستو باندې اجر عظیما، اجر لوی، درجات درجې. مخکې خو یې ویلي چې درجه ته نیوه درجه ده، اوس درجات جمع کړه، ډېرې درجې دي. درجات درجې دي منو د الله د طرف نه، بخښنه ده او رحمت دی، او دی الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی. نو په آیات کې سوال دی چې پاس آیات کې راغلی چې د مجاهد په قاعد یوه درجه فضیلت دی، او دی لاندې آیات کې راغلل چې نه، د فضیلت د مجاهد په قاعد باندې چې دی هغه اجر عظیما، درجات ډېرې درجې دي. هلته یوه درجه، هلته ډېرې درجې. نه د دې جواب په 2 طریقو سره کېدی شي. یوه طریقه دا ده چې پاس آیات کې هغه قاعد مراد دی چې هغه پاس آیاتی کریمه کې هغه قاعد مراد دی چې د عذر سره جهاد ته نه ناستی، د عذر سره جهاد ته ناستی. څه معنا ده؟ شل دی، ړوند دی، ناستی که نه؟ لکه طالب عذر دی، معذور مجاهد دی. معذور دا معنا چې شل دی، ړوند دی. اوس د دغه مجاهد نه چې دا ناست دی، ړوند دی، شل دی، د ده نه هغه مجاهد غوره دی چې کوم په جهاد کوي، په یوه درجه ته نه غوره دی. او په دې لاندې آیات کې راغلی دی چې د مجاهد د قاعد نه په ډېرو درجو غوره دی. دلته هغه قاعد مراد دی چې په غیر د عذر ناست دی، نو د ده نه بیا مجاهد په ډېرو درجو غوره دی. دویم جواب، په لومبي آیات کې د قاعد نه هغه قاعد مراد دی چې هغه په اذن د امیر ناست دی، لکه امیر ورته ویلي دي د امیر د جنگ چې ته کښېنه، یو ضرورت یې دلته ایثار شه. نو اوس که کوم خلک جهاد ته ځي
او دغه کوم کس چې د امیر په اجازه ناسته نو هغه مجاهد د دې قاعد نه په یو درجه بهتر دی، ځکه دا هم د امیر په اجازه ناسته په اذن ناسته. دویم آیات کې چې وایي چې مجاهد د قاعد نه په ډیرو درجو بهتر دی، دلته هغه قاعد مراد دی چې د امیر د اجازه نه سوا ناسته په خپل تبه پاتې شوی، نو تعارض نشته دی. ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم، په دې آیت کریمه کې ترغیب دی هجرت ته او دې کې هم حکم دی. د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت فرض و. مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت څنګه فرض؟ نو ځکه دې کې اوس ترغیب جهاد ته هجرت تم دی او تخویف دی تارک ته هجرت. څوک چې هجرت نه کوي سخت تخویف دی. ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا ها کسان چې روحونه ورناخلي ملائکه، روح ورنه څوک اخلي طالبه؟ الملائکه، ملائکه ورنه روح اخلي. تاسو دلته وکتل چې توفاهم الملائکه، ملائک جمع ده کنه، ملائک شه ده، نو معلومیږي چې دا د روح اخستون کې ملائکه ډېری دي که ملائکه جمع راوړي. او په یو بل آیات کې خدا سره راغلي دي لکه الف لام میم سجده ول آیات کې التوي چې ملک الموت الذي وكل بكم، ملک الموت الذي استاس روحنا اخلي ملك الموت، ملك الموت الذي وكل بكم، هغه ملک الموت ته چې پتا سو مسلط شوی ده. نو الته خو ملک الموت مفرد راوړي، هغه آیات نه معلومیږي چې د روح قبضون کی و ملائک ده. یتوفاکم ملک الموت، الته ملک مفرد شو کنه شو، نو معلومیږي چې روح خستون کی ملائک شي ده. او په دې ځکه چې توفاهم الملائکه جمع معلومیږي چې د ملک الموت روح قبضون کی ملائک ډېری دي. نو سی وشو کډېری شوې خیال دې کړه. او په ځینې آیاتونو کې خدام راغلي دي چې الله پاک تاسو باندې وفات راولي، یتوفاکم الله تاسو وفات کوي. نو دا وفات نسبت کله الله ته شي، کله ډیرو ملائکو ته شي، او کله یو ملائک ته شي. دا درې ور قرآن کې شته. تطبیق دا دی چې حقیقي وفات او مرګ څوک راولي؟ خلق الموت وال الله دی. باقی دا روح قبضولو د پاره ملائکه نو ډیری دي. څنګه دي قاری سه؟ څنګه دي؟ زیاتی دي زیاتی. خود دې ټولو ملائکو مشر به یو دی چې هغه مشهور په خلکو کې په عزرائیل علیه السلام سره دی. د روح قبضولو ملائکه څنګه دي قاری سه؟ زیات دي. خود دې مشر یو دی چې څونه میږي. اوس په هغه آیات کې چې راغلي دي چې یتوفاکم ملک الموت، الته د ملک الموت نه جنس مراد دی. څه مراد دی؟ جنس. نو چې کله جنس مراد شو نو فلهذا التم تن ډیر مراد شوی. او دلته خراته راغلی دی چې توفاکم الملائکه. او یاد سی ویا چې دا روح قبضولو د پاره یو ملائک راوړاندې کیږي، خو د یو ملائک سره شاته ډیر ملائک نوري ولاړي. نو چې کوم آیات کې راغلی دی چې یو ملائک نو رښتیا هغه قابضه خو یو ده، کوم کې چې ډیر راغلی رښتیا ته ولاړي وسره نوري می نه پوهیږي په د روح قبضولو د بدن د وشتلو د پاره یو ملائک ده، خو شاته وسره څوک ولاړي؟ مولوی صاحب نور ډیری ولاړي. او یاد سی وای کنه چې ملائکه ډیری دي د روح قبضولو، نو خدلته انسانان هم ډیر مړ کیږي کنه. پاندانن روز باندې هم په لکونو مړي شوی، خو چې په لکونو مړي شوی دي خو الملائکه تو ملائکه هم ډیری دي کنه. د څه خونه د چنده یو اسرائیل علیه السلام دی، یو اسرائیل علیه السلام یو پاکستان مړي شي سر سمبالوله، یا د افغانستان مړي شي سمبالوله. ملائکه ډیری دي. نو ځکه دا ټول ملائکه د الله مخلوق دي، او ما يعلم جنود ربک الا هو، د رب لخر خو رب ته معلومی دي. نو دا خوري دي په دې دنیا کې، او په هر ګډ کې چې چاره روح قبض کیږي تل ملائکه ورته ولاړه ده. پوی پینې شوي. نو ملائکه د روح قبضول یو شو کډيري ډېرې شوي. یو چې یاد کړی دا غي مشر ده، یعنی مشر ملائکه یو دي، نور ملائک ډېر دي. نو دې سره یو سوال د فشو ځنې جاهلانو خلکو د سی ویلي وی وګورئ یو عزرائیل دی د ټولي دنیا د خلکو مړي او د مړو روحونه قبضوي،
نو چې یو اسرائیل د ټولو دنیا د خلکو د مړو روحونه قبضوي، نو اسرائیل په هر ځای کې حاضر او ناظر دی. اسرائیل په هر ځای کې حاضر او ناظر دی. افغانستان کې هم حاضر ناظر دی، پاکستان کې هم، عربستان کې هم، هندوستان کې هم، امریکا کې هم، لندن، وای هر ځای کې حاضر او ناظر. نو چې اسرائیل حاضر او ناظر کې دی شي محمد رسول الله خو د ټولو ملائکو نه بهتر دی، هم حاضر ناظر. نو دا ورته چې جاهل ماهل په پويږي نه، یو ملائک خو دی کنه، الملائکه تو خو جمع ده، چې جمع شو خو ډیری ملائکه دي، نو ډیری ملائکه پارځه کې ولاړ دي، والله پاک د بندگانو نو روحونه قبضي. نو دینه داسته استدلال دا باطل دی، جیب کې واچوه. ایوه نو ملائکه چې کوم قبضون کې د روحونو دي، د امام قرطبي یو کتاب لیکلی دی، یو جلد کې دی ورکوټه تذکره، ورکوټه یو جلد کې دی، یو تفسیر دی، تفسیر نه خیمه، تذکره د امام قرطبي. په دې تذکره د امام قرطبي کې دا مسله کتلې وه، وی چې دا انسانانو نه روحونه ملائکه اخلي، زناورو نه څوک اخلي، دا کله کله دامیان هم سوال، زناورو نه، سپو نه، خنزیرانو دینه. نو بیا اغلی کلی و امام قرطبی تذکرہ کی چې دا د ملائکو په توسط روحونه صرف د انسانانو اخیستل کیږي، ځکه چې ولقد کرمنا بنی آدم، او باقی د نور زناورو حیواناتو روحونه الله سبحانه و تعالی بس باروبار ورته چې خبره کون فیکون خبره ده اخلیتنی. خو د انسان د پاره ای حضرت انسان د پاره الله د دې وجنه چې انسان کرامت والا دی، نو د پاره ملائک راغلي، د انسانانو روحونه ملائکان قبضي، او د نور زناور حیوانات نور روحونه الله سبحانه و تعالی خپل اخلي. دا خبره غلي کلی و قرطبي. ان الذين بشکا کسان تتوفاهم الملائکه چې ساګانی روحونه ورناخلي ملائک ظالمی انفسهم، په داسې حال کې چې ظلم کړي په خپل ځانونو، به ترک الهجرتی مع القدرتی، چې هجرت تر کړي سره د قدرت مشتا او هجرت هم تر کړي دي، نه چې د خلکو په ملائک راشي. نو قالو ملائک ورنه پوښتنه کوي چې فیما کنتم، بڅ کې وې تاسو، ویا کنه د دین چارې دي څنګه وي، تا خو هجرت نه کړې، کافرانو سره کلی کې وسیږي، دین دي څنګه و، دینداری دي څنګه و، منځونه او روزي دي څنګه وي. قالو کوری مولانا دیزه کې د دې اینما کنتم جواب مقدر دی، اینما کنتم جواب څنګه دی، هغه ورته څه وایي كنا علی الاسلام، ملائک ورته وایي اینما کنتم دین چاره دي څنګه وي، دی ورته څه وایي كنا علی الاسلام، موږ خو په اسلام باندې. نو بیا به ورته ملائک دیم تپوس کوي چې فما عملکم، ته چې په اسلام وي ستا د اسلام عمل څه دی، ته اسلام کې څه عمل کړی دی، وایا کنه ته خو د کافرو په کلی کې jihad دې کړي، صدقه دې کړي، ذکر اسکار دې کړي، حج ته تللی، نو د کافرو په کلی کې خدا شیزونه نه کیږي. نو قالو دوی به جواب کوي چې كنا مستضعفین، من کمزوري شوي وو پس مکه باندې، نو د دې وجې نه موږ عملونه نشو کولی، صرفا د کوزي اسلام وخه مسلمانان وو، خو نور عمله ځکه مونږ نشو کولی چې موږ کمزوري وو. نو رښتیا چې د کافرانو سره په کلی کې وسیږي امریکا او برتانیا کې، نو خو تش مسلمان به یې کنه، اصلي نه چا پښتنه کړي وته مسلمان وي نو تا د اسلام څه نه خده کلمه وی کلمه نه راځي، مونږ نه راځي، نو څنګه مسلمانې وی مونږ کرے و کوزه ده، او مونږ ته مشران وي چې دا زمونږ د نیکه وي، مونږ نیکه مسلمانو، نو مونږ د کوزي مسلمانان یو. نو تش ته کوزي اسلام باندې خو نو ګمان شي چې سړی بچ. نو دوی به وایي چې منګه خو مسلمانانو، ملائک ورته عمل دي شیو اسلام خو ته نه چې تش په زبانی اسلام وي او نور بغل یقیني. دوی به چې من کمزوري شوي او پس مکه باندې عمل مونږ شو کولای. قالو ملائک به ورته وایي الم تکن ارض الله واسعه، ولزمکه د الله پراخه نه چې هجرت مو پکې کړی وي، تله به دې کلی نه کنه چې عملم نه کېدو کارم نه کېدو تله با. فاولئک ماواهم جهنم، دې کسانو چې د ورتو جهنم دی، ځکه چې یو شی ترک د هجرت کې هجرت فرض او فرض نه ادا کې خو نه سليمانه. وساعت مصيرا، او بس د ورتو دی د جهنم. الا المستضعفين، اوس استثناء کوي ټیک ده که یو سړی رښتیا هم داسې معذور دی
چې هغه هجرت فرضم دی، خدا مسکین د هجرت کولو توفیق توان لار چاره نه پیژني، نو بیا هغه استثناء ده. مګر هغه کسان چې کمزوري کړی شوي دي من الرجال د سړونه او د زنانو د ماشومانو نه، لا یستطیعون چې د هغې وس نشته حیلتنا تدبیر د ځان خلاصولو. جواهر القرآن کې شیخ کلی معنا کړی ده. د دې حیلتن پسې مې ډېر تفسیرونه وکاته، خو پښتو کې به څنګه ترجمه پیدا کړي. جواهر ډېره ښکلې لیکلې. وسې نشته د دې خلکو حیلتن تدبیر د ځان خلاصولو، داسې تدبیر نشي کولی چې ځان خلاص کړي. زنانه د غریبه په پردي ملک بنده ده. ولا يهتدون سبیلا او نه پیژني لاره د هجرت. ابن کثیر وایي لا يعرفون سبیل الهجره، لار ورته نه ده معلومه چې په کوم کنډه ولاړ شو، په کوم غره واوړو. فاولئک عسى الله، نو دا کسان یقینا چې الله تعالی عسا په کلام د الله کې واجب په معنا یقین سره ده، یقینا چې الله تعالی به بخنه وکي دوی ته، معافي به وکي دوی ته، او دی الله تعالی بخنه معافي کوونکې بخنه کوونکې. وما يهاجر في سبيل الله، دا تسلی د مهاجر ته او دفه د وهم ده چې ته خو د هجرت خبرې کې، خو چې هجرت کې کله پرېدي کاروبار بزنس خرابېږي، بل ځای کې به رزق لکمه کې، بل ځای کې به پټ ځمکه د کمه کې، کور بچی ته لکمه کې جوړ کې. تسلی ده او ترغیب د هجرت ته. ومن یهاجر فی سبیل الله، او چا چې هجرت وکړو په لار د الله کې، یجدو به په ځمکه باندې د الله په ځمکه مراغمن زید وسیدو ډیر کثیرن ډیر، وساتن او پراخي د رزق، نو وسیدو زی بدیم ډیری روزي بدیم ډیری. او دا یقیني د افغان مهاجرو ته خو پوره تجربه وشوه. وګوره د حقیقت ډاکټر د کور څومره ډیر زیاده، اگر څوک پرېږدي نه خو زه خو ډیر دی کنه د اشغال کړو. او ورشه شمشوتو کې هم ته، ورشه د کوړي کې هم ته، ورشه د خکته کیمپونو ته چې دومره دیوالونه را چپیره کړي دي نه چې او ټکه ټکه کلاګانې جوړې کړي دي. نو مراغمن کثیره او وسعتن، نو پوخا خوراشن پاسونه و او وسمه کاروبارونه شروع کړي دي چې چا خبره پیسو سره خبرې کوي. یجدو به په ځمکه باندې مراغمن زید وسیدلو کثیرن ډیر، وسعتن او پراخي د رزق. مراغمن طالبه زید وسیدو ته وای، خو اصلا کې په عربی کې رغم دی ته وای چې د سړی د سپېګما په خاورو خړه شي. رغم څه ته وای؟ سپېګما په خاورو خړه شي. دی لپس کې وای اشاره ده چې کله د مهاجر د پر مراغمن زید وسیدو ډیر پیدا شي، نو د دشمن سپېګمې خړه شي. هغه دشمن چې د مهاجر کړي دی هغه وای اوه د خو بیا زی پیدا کې پکې دی رش، دا خو به وسأل ته هجرت چې وکې زی پیدا شولو، بچی به عمل ته دیره کې بیا به ما سره جنگ کوي. نو د مهاجر په زی پیدا کېدو د دشمن سګمه څنګه شي؟ سپېګمې پې خړه شي، ذلیل شي. ومن یخرج من بیته، دا یو صحابیو چې دا آیات کله نازل شولو دا پاس دې توخیف پکې، نو هغه دې سپینګیری بوډاو هغه بچو ته ویلې الی راولې سورلی او ما سور کې هجرت کوم، دا خوري خطرناکه مسله ده. نو چې کله په هجرت قریب سورلی باندې سور شولو، نیمایي لارې ته چې راورسېدلو مړ شولو، نو قرآن نازل شولو چې بس سړی ستا نیت ته هجرت او نیت الله ته قبول شو، نور که ته مړ شو بېله خبره ده. وای ومن یخرج څوک چې ووځي د خپل کور نه په نیت هجرت باندې الله او رسول ته، ثم یدرکه الموت، او بیا را لاندې کې د لره مرګ، فقد وقع اجره، نو ثابت دی اجر د علی الله. علی الله من عند الله، الله په معنا د عند سره دی. او دی الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. اوس یو بل مسله منځ کې راغله چې ګوره هجرتونه کې نو سفرونه کې، چې هجرت کې نو خو سفر به کې کنه، نو چې سفر کې نو په سفر کې خو سړی به کله منظم قصر کوي، نو قصر منظم سره به اوس درته بیان کې د خیره سره. د قصر د منځ په باره کې مولوی صاحب یاد ساتي په 25 طریقو سره د احادیثو په کتابونو کې د قصر مون مسله راغلي ده، خو آسانه طریقه چې قرآن کې هم دلته ذکر شوی او بعینه هم دقه طریقه چې د زمونږ په فقه حنفي کې پراته ده، نوم دا د قصر د منځ مسله ده. صلات خوف امام به ودرېږي او مقتدیان به دوه ډلې کې، یوه ډله دشمن طرف ته بله ډله به ځان پسې ودرېږي. نو که مسافر یو رکعت به ملا سره کوي او که مقیمي 2 رکعته ملا سره کوي. دوی چې سجده وکړله دوی به لاړ شي دشمن مخې ته، هغه بله ډله به راشي هغوی به ملا پسې اقتدا وتړي، هغوی به 2 رکعته ملا سره وکړي، ملا به سلام وړی، نو بیا به هغه اوله ډله راشي خپل دوه به پوره کړي او بیا به هغوی لاړ شي هغه بله ډله به راشي خپل لمونځ به پوره کړي.
خو د صلات قصر په باره کې د قاضي ابي یوسف رحمت الله علیه هغه نظر داده چې دا صلات قصر مختص تر محمد رسول الله پورې. اوس څوک داسې مونږ نشي کولای د صلات قصر نه صلات خوف پوه شوې. نو د دې په مقابله کې اپلو چې جمهور علما دي هغوی وایي نه دا د محمد رسول الله خصوصیت نه و چې هغه به صلات خوف کو. اوس هم صلات خوف کېدی شي که مجاهدینو ته خوف و نو دا کېدی شي. د دې وجې نه امام قرطبي صاحب لیکلي دي وایي هذه الآیة خطاب للنبي صلی الله علیه وسلم. دا کومه آیه چې اوس یې ترجمه کوو دا خو رسول الله ته خطاب دی چې ته ورته د جمع مونځ کوه. خو ويتناول الامراء بعده الى يوم القيامه. دا آیات ټول امیرانو د مسلمانانو مجاهدینو ته شامل دي تر قیامت ورځې پورې چې صلات خوف کولی شي. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه باندې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشته په تاسو باندې ګناه ان تقصروا چې تاسو کموئ من الصلاة منځ ولې رباعیه منځ دوه رکعتو ته راشي که نه. ان خفتم کچیرې تاسو ویرېدلی ان یفتنکم الذین کفروا چې تکلیف به درکړي تاسو ته کافرانو. خو ګورې دا شرط اتفاقي دی. دا شرط څنګه دی اتفاقي که تاسو ته تکلیف در کولو نو صلات خوف پکې که تکلیف نه در کوو بیا نه کې نه صلات خوف په هر صورت کې کولی شي که هغلته یېره یې که یېره نه ځکه دا قید توفیق شرط اتفاقی لګېدلی دی. ان الکافرین یقینا کافران چې دي هغه ستاسو دښمنان دي ښکاره. و اذا كنت فیهم الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اوس طریقه کیفیت بیانوي کله چې ته یې پیغمبره په دوی کې فاقمت لهم الصلاة او ته ودروي دي خلکو ته مونځ نو فلتقم طائفة منهم ودي ودرېږي یوه ډله د دوی نه ستا سره وليأخذوا اسلحتهم ودي نیسي خپلې اسلحې فاذا سجدوا کله چې دوی سجده وکړله فليكونوا من ورائكم دوی به وروستو لاړ شي. ولتأتي طائفة رابشي طائفة أخرى بله ډله لم يصلوا چې مونځ نه دی کړی فليصلوا معك هغوی به مونځ ستا سره وکړي وليأخذوا ودي نیسي دا مجاهدین حذرهم احتیاط خپل سامان د بچاو و اسلحتهم اسلحې خپلې ود الذین دیلت شو ولی به اسلحې نیسي ود الذین ځکه چې خوښوي غواړي هغه کسان چې کافران شوي دي چې تاسو غافله شئ د خپلو اسلحو نه او د خپلو سامانونو نه هغوی به حمله وکړي په تاسو باندې حمله یې وه. اوس یو مجاهد بیمار دی زخمی دی سر یې خوږېږي او ته وایې چې هلکه راکټ په اوږه کېده او پیکا په اوږه کېده او خو یې نشي کېښودی وی خیر دی که عذر خو به کېده لاندې په ځمکه که نه. ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې ان کان بکم اذن که چیرې تاسو تکلیف او ضرر من مطرن د باران نه او کنتم مرضا یوې تاسو ناجوړه ان تضعوا چې تاسو کېدئ اسلحتکم اسلحې خپلې وخذوا حذرکم خو ونیسئ خپله تیاري او بیداري. دښمن ته خو به تیار او بیداره اوسېږي که نه. یقینا الله پاک تیار کړی دی کافرانو دپاره عذابا مهینا عذاب سپکوونکې. فاذا قضیتم الصلاة کله چې تاسو ادا کې مونځ یعنی فرغتم من الصلاة قضیتم منا فرغتم منځم ادا کې فاذكروا الله دینو الله یادوي قیاما په ولاړې او په ناستې او په اړخونو ستاسو باندې د عامة الاوقات دي مجاهده جهاد ته تللی چې مونځ دې وکړې وروسته ذکرونه کوه. فاذا طمأننتم کله چې تاسو په امن کې شولئ فاقیموا الصلاة نو بیا پابندي کوئ د مانځه بیا په خپل کیفیت مونځ کوه. یقینا مونږ چې دی کانت علی المؤمنین دی په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړی شوی موقوتا وخت په وخت مونځ وخت په وخت دی. اشیاګانو مونځ به ته نه جوړی چې دوه وختو کې کې درې وه نو چې لاره کې ونه ډار شي درې مونځونه په یو ورلیږو نه وخت په وخت مونځ فرض دی. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم اوس ربط دا دی چې اوس یې وفرمیل اقیموا الصلاة نه چا به ویلي چې مونځونه به کوو بس وایي نه مونځونه خو به کې خو جهاد نه خو به نه سستېږي سر د مانځه شیخ خو به ځانه نه جوړی که نه دا بله مسله به هم ترغیب پکې جهاد ته دی. مه سستېږئ تاسو فی ابتغاء القوم په طلب د قوم د دښمن کې دښمنانو پسې منډې وهئ. ولی ان تکونو تعلمون که تاسو ته تکلیف و درد رسیږي فانهم یعلمون هغوی ته هم درد رسیږي هغوی هم دردمن کېږي که نه. کما تعلمون چې تاسو څنګه درمن کېږئ وترجون تاسو امید لرئ د الله نه ما د هغه جنتونو چې هغوی امید نه لري. وکان الله دی الله تعالی علیما حکیما علم والا حکمتونو والا.